دا هم ډېره عجیبه او ناشنا ده چې زندګي انسان ته ورکول سوې د عبادت لپاره ده، د خدای د طاعت او بندګۍ او د رضا حاصلولو لپاره، لیکن دا تېرېږي د کاغذانو او د نوټو په راجمع کولو کې، د هغه په پیدا کولو کې. دې ته هم د انسان پام نه وي چې نه په کفن کې جیب شته او نه هم په قبر کې الماری. خیر ته لا څومره یې غم اخیستی که نه. او دا هم د ډېر فکر خبره ده چې هغه فرشته چې هغه ته ملک الموت وایي، د مرګ فرشته اسرائیل علیه السلام، هغه رشوت هم نه اخلي، هغه دا تعلقات هم خاطر نه ساتي چې ته څوک یې، خان یې که ملک یې، طالب یې که عالم یې، مفتي یې که څوک یې، منند. نو دا هم ډېر د تعجب خبرې دي که انسان پام ورباندې وکړي. په دې کې د تجربې خبره دا ده، یعنې تر ډېره حده پورې شک نشته چې د دنیا د عزت او د نومو د نښانو د شهرت د عزت دا ډېر تعلق یې تر ماله پورې دی. د دنیا د عزت انحصار، د دنیا د عزت تعلق او دارومدار دا پر مال او پر ملک او پر بادشاهي او پر ډګري باندې دی. لیکن برعکس عزیزانو دغه شانتي د آخرت دا خبره هم مه یېروئ چې د هغو عزت، د هغو د عزت انحصار، د هغو د عزت دارومدار هغه پر نیکو اعمالو باندې دی. نو تاسو ګورئ لکه څنګه چې د اعمال د دې دنیا سکه ده، یو څه پکېږي، قدر لري، ارزښت لري، نیک اعمال بیا د آخرت سکه سوه که نه. لږ ډوډۍ او لږ رزق، معمولي لباس او د بدن سلامتي او روغوالی دا چې انسان ته ورسیږي، دا تر هغه عیش او عشرت، تر هغه مستۍ او خربازي په سلهاو نه په کوړاو او په عرب بار، په عرباو بار تر بې دی، تر بهتره دی، تر غوره دی چې د هغه مستۍ او د هغه عیش او عشرت څخه د هغه پیسو مزو چرچو څه وروسته ملامتیا وي، شرمندګي، د شرمندګۍ سر ټیټې او زنداني او ډبولو اخو ډبې، چا به سر په خلاصوي په دې خبره. دا هم له یاده مه وباسئ که چېرته بالفرض او تقدیر یې تاسو اوس راواخلئ، خپل مال سره تقسیموئ د خپل اولاد او د قریبانو تر مابین څه، هغه واحد شخص په څوک کې چې هغو ته مال په میراث کې نه رسېږي، هېڅ هم نه، هغه ځوان، هغه ښاغلی به ته. نو له دې وجې چې څونه مې وس ورسېږي، ای د خدای بندګانو چې څونه مې وس ورسېږي، په لا اوس په وخت د طاقت کې نبي کریم علیه السلام برک فرمایي مالداري تر غنا مخکې، بخښنه غواړم، غنا تر فقر مخکې غنیمت وګڼئ. نو کار پکې وکړئ، خپل د آخرت سرمایه اوس له پکې جمع کړه، اوس له یو څه وکړه. ضروري د مسلمانۍ هم دا خبرې دي کې په غوږ نیسي.